سترګو پښتنو یادو خدای. د یاد مشاعرې په پیل کې ویناوالو ګډون کوونکو ته په خپله خبره کې ویل چې شاعران د ټولنې منلي خلک دي. همدې شاعرانو او ترانه ویونکو په تیر 20 کلنه جګړه کې ښه فکري جګړه کړې ده. همدا شاعران دي چې د ولس او حکومت ترمنځ فاصله کموي. شعر او شاعري چې کله د اسلام د اصولو موافق وي او د موجوده نظام د پالیسۍ سره اړخ ولګوي، دا به بیا زمونږ او ستاسو دپاره هغه څه وي لکه څنګه چې په موږ لازم ده چې د دښمنانو په مقابل کې استعمال کړو. شاعر ته د وخت مناسب، د وخت مطابق اولا هغه څه پکار دي چې په هغې باندې د اسلام خدمت وشي او د خپلې مقدسې خاورې خدمت وشي او خپل ولس ته موږ هغه څه وړاندې کړو چې هغه د ولس او د نظام تر مابین وټنونه ختموي. د غرض د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې یاده مشاعره د شاعرانو د تشویق لپاره جوړه کړې وه. دوی وایي چې یاده مشاعره د حسان ادبي بهیر تر عنوان لاندې د کابل مرکز په ګډون په نورو ولایتو کې هم ترسره کیږي. یا د برنامه او مشاعره د شاعرانو د تشویق او د دوی د ادبي تندې د خړوبولو په پار نیولې ده. د حسان ادبي بهیر د ترنم او فرهنګ ریاست په کابل مرکز کې 18 مشاعرې په سلسلهوار شکل نیولې دي او د ولایاتو په سطحه دغه اولنۍ مشاعره وه چې نورو ولایاتو ته به دغه غځوي. په یاد مشاعره کې ګډونوال شاعران وایي چې داسې ادبي ناستې ډېرې ګټورې او مهمې دي. له مسؤلو چارواکو څخه غوښتنه کوي چې داسې غونډې دې نورې هم زیاتې شي. دا ډول مشاعرې او بنډارونه په نن سبا کې د ټولنې لپاره یو مثبت رول لري، یو بل شاعران سره پیژني. موږ له مشرانو څخه په خاصتا د اطلاعات او کلتور وزارت څخه غواړو چې ځوانانو ته او خاصتا شاعرانو ته دا ډول بنډارونه او مشاعرې ترتیب کړي تر څو د یو وپیژني او ولسونو ته او نړۍ ته د مینې او د سولې پیغام ورکړي. شعر په ژبه د خلکو په هوای ډېر مفید تمامېږي، ځکه لکه د ترنم په شکل چې یو څه موضوع وچړلی شي نو هغه د خلکو په اذهانو کې ډېر ښه کیني، ځکه هغه سره ترنم ورسره وي. د ترنم په توسل سره د خلکو ته بیا عامه په هوای ډېر ښه رسېږي. عمل غوښتونکی یم، شر په لاس کې مه راکوه، ځان ته ثواب ګټم کمر په لاس کې مه راکوه. دا یادونه وړ ده چې د خوست اطلاعات او کلتور ریاست له دې څخه مخکې هم داسې ډېرې غونډې جوړې کړي چې شاعرانو خپله شاعرانه تنده پکې ماته کړې ده.